په صوابۍ ضلع کې د کرونا په مریضانو کې بې انتها اضافه شوې ده. کم کیسونه چې راپورټ شوي دي د هغې تعداد 517 دی چې پکې 75 کیسونه پازیټیو دي، 280 کیسونه نیگیټیو او 71 کسان پکې صحتیاب شوي دي. د دې نه علاوه په صوابۍ ضلع کې د کرونا وبا په وجه 11 کسان شهیدان شوي دي. د دې نه علاوه 80 کسان اوسم د صوابۍ ضلع په مختلفو هسپتالونو کې داخل دي. په صوابۍ ضلع کې بعضې ناپوهه لا علم ملګري د دې وبا وجود نه انکار کوي. کوم وبا چې په ټوله دنیا کې 350,000 کسان وژلي دي. په پاکستان کې 70,000 خلک د دې وبا نه متاثر شوي دي. یو اهم خبره دا هم ده چې کرونا قاتلانه وبا نه ده چې تر کومې پورې په جسم کې بل بیماری نه وي. که بیا هم د چا شک وي نو زه نیغ په نیغه تاسو د کرونا مریضانو سره ملاوم. دا داسې یو ناکاره بیماری ده، یو داسې زخریله بیماری ده چې خپل بچی نه به هم تښتي، ښځه به د نه هم تښتي، نوسۍ نوسي به نه هم تښتي، الواد به د نه هم خپل تښتي چې درته ګوري وایي هغه بوږ دی. دا داسې یو ناکاره بیماری ده. اوس په دې روژه کې په دې بیمارۍ کې زما نه خپل بچي او ما له خوا نه تله، کور والا به له خوا نه تله، لوڼه به له خوا نه تله چې هسې نه دا مرض په موږ هغه په ټول کور خدای پاک ولګو. د څومره دې زما نه پارکو تور په ټول کور ولګېدو او داسې حالات هم په دې بیماره کې په ما باندې راغلي دي چې ما د خپلو بچو مې راغونډ کړي. زما شپږ زامن دي، اخره 2 میلیونه دي، نوسۍ نوسي مې دي او سره د ښځې میدان ته کینې وتی چې ما ته خنه بخنه وکړه، ما ته چې کم دی نو صورت یاسین ووایه. زما د اخیره مرحله ده او اخیره شپې ورځې مې دي سره، یا 15 منټه زما ژوند دی یا زما 10 منټه ژوند دی. چغې به وي قیامت په دا صرف د قانون نه د لاسه کینې بیمارۍ به موږ ډېرې راغلي دي. واقف خان لاله دا راته ووایه چې ته اوس خدای پاک ښه کړي. انشاءالله څه وایې؟ زه دا وایم چې بس هر سړی دی مؤمن مسلمان دی 15 وخته خپله مونځ او دس کوي او د الله تعالی حکمونه دي مني او د نبي علیه السلام په طریقه دي چلیږي او دا مرض چې کم دی نه دا د تسلیموي، دا کارونه یې تسلیموي. بالکل ما ته نوې زندګي میلاو شوه. زما زه داسې شوم لکه زه د مور د نفس اوس پیدا شوم او علي باتې سی به زده کوم پل پر ور واخلم. چې کوم وبا راغلی دا ګپ نه دی، دا حقیقت دی. د دې روی هغه چاته پته لګي چې بچا راغلی چا تېره کړي دا د مونږ باندې خپله دې کور کې راغله مونږ ته یې پته ولګېده. ګپ یې مه ګڼه، دا حقیقت دی. ها او کوشش کوئ چې ګڼې ته مه وځئ، بازار ته مه وځئ، رش ته مه وځئ او د دستانو او د ماسک ضروري استعمالوئ. دا وخت چې کوم دی نو یو داسې کور ته راغلي یو، یو داسې علاقې ته راغلي یو چې هغه ټول خاندان چې کوم دی د کرونا وبا نه چې کوم دی نو هغه متاثره دي او تقریبا په کور کې 11 کسان چې کوم دی نو هغه دي. دا صبرون ورته وایي، ترکۍ ایریا ده او د ترانسپورټ یونین صدر چې کوم دی واقف خان، تاسو به نوم اورېدلی، د هغه په کور کې چې کوم دی نو 11 کسان دي. نو نن موږ راغلي یو، تاسو ته پته ده چې صحافت چې کوم دی نو دا ډېره ګرانه پیشه ده. دا د 80 کالو شهریار خان بابا د ترکۍ دی. چاته چې په 12 تاریخ یعنی په 12 مئی باندې کرونا مرض لګېدلی او په ایمرجنسي تور باندې په مردان میډیکل کمپلیکس کې داخل کړی و. اوس یې رپورټ نیگیټیو راغلی دی. د وینا ده چې داسې مرض ما په زندګۍ کې نه دی لیدلی. کرونا یو خطرناک مرض دی او دا مرض چې کوم دی نو دا د یو بل سره په ملاوېدو لګي. دا د خدای طرف نه یو وبا ده یا هرې بلا ده، دا راغلي ضرور دا دروغ نه دي. نو حکومت ډرامه کوي او چې څوک وایي زه یې نه منم نو خدای ته د نیکۍ دعایې وکړي چې خدا اهم شعر اوس د دې د کرونا نه سخته چې کوم دی نه موږ یو بله لیدلي ده چې خدای دا په مؤمن مسلمان باندې بالکل نه راولي، جبکې چې په کافر دې هم نه راولي او بیا د چا په کور کې په 15 کسانو بالکل نه راولي. کینی کدا کیسه مې راته وکړه نو کېدی چې تاسو باندې زړه دورې راشي او خفګانونه راشي چې زموږ په یو روژه خو ډېر تفصیل سره نه ځم، خو په یو روژه کې داسې یو روژه وه چې موږ پلاره زامن زما یو زوی دا دی ناستو، بل زوی مې دغه بالټي سره ناستو، بل زوی مې دغه منځ کې او زه په خپل هغه تنو سره مې ډاډه والې وه، هغه تنو سره ما ډاډه والې وه او دلته کې موږ په دغه تنبړۍ کې لکه د نیونو د سپو په شان داسې په چښې ډوډۍ را دغه کړله او جدا جدا کېناستو، یو بل ته هم کتلو او ډوډۍ مې یو ځای نه شو خوړلی. د جړا مقام او پخه ده مې څه چلوي نو خدای پاک یې دې نه ټول مسلمانان وساتي چې سړی وي نو بالکل دا خبرې دا غلطې پراپیګنډ په ما پسې خلکو پراپیګنډې دي. دا صدر د حکومت ته چلول دی حکومت نه شي وي. تر نن تاریخه پورې زما د ثوابۍ افسران چې کوم دي ډي سي صاحب خدای دې ورته د نیکۍ هدایت وکړي خو زمونږ وینې وڅکلي او ملتان ته ورسولي. موږ ته تر نن تاریخه یو ډیسپرین ګولۍ قدریم نه ده میلاو.
مونږ ته چرنن تاریخه پوری دومره فکر چې هیڅ شی نه میلاو نه مې د خدای له دې کړو ته کې نه ادارې د خدای نصیب کې چې پوره د قیامت را مړ نه دا ثوابه عوام نسی د ثوابه عوام سره او کم سے کم راځړو تحصیل سره دومره ظلم وشو چې په دې کې 100 کسان مړ شو 16 کسان په دې کې په کرونا مړ شو یا 200 یا 300 یا لستی شیلدي او 300 کسان په تحصیل کې 10000 تحصیل کې بیمار دي په کرونا نه چې پلاسي رو دي کله سپور رو لګو نه یو بابو رو لګو نه ای سی رو لګو نه چې کم نه پټواري دي چې کوسی رو لګو چې ورشه